پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي که څوک دا غواړي، دا مهمه خبره دا واورئ، که څوک دا غواړي چې الله پاک ماته ډېره ښه ښایسته ځواني راکړې ده، یا الله پاک و ماته ډېر ښایسته کور راکړی دی، یا الله پاک و ماته ډېر ښه اولاد راکړی دی، یا الله پاک و ماته ډېر زبردست عزت راکړی دی، یا الله پاک و ماته ډېر شانداره موټر راکړی دی، نو دا موټر و ځواني و کور و بچان و عزت دا خو سړی د یوې ورځې دپاره نه غواړي، دا خو د یوې ورځې دپاره نه دي، دا هغه شیان دي چې انسان یې تر مرګه غواړي، دا هغه شیان دي چې انسان یې تر مرګه پورې غواړي. دا عرضي عزت ور وښیم، عرضي عزت دا دی چې دا کم کسان په دفترانو کې ناست دي، کم کسان په دفترانو کې ناست دي، لوی لوی افیسران دي، پر لولو پوسټو دي، وروره 5 موټران د مخه دي، 5 د شا دي، دی چې دا ماجي موټر ودرېږي دروازه بل ور خلاصه کړي او دا ماجي ځای نه نوځي وروره نارې، دا سخت انسان ته خوند ورکوي، عجبه خوند کوي. کله کله موږ جلسو ملسو لاړ شو 2 کیلو یا کله یو پروګرام اسلام آباد او کوم ځای کې بیا 2 کیلو پر تا ښایسته سره ګلان وپاشي، سخته خوند کوي، عجبه زوروره کیسه ده. صحیح شو؟ اوس دغه چې کوم افیسران دي، پر لوړو پوسټو دي، پر لوړو منصبو دي، پر لوړو چوکیانو باندې ناست دي، دا ټول عرضي دي. عرضي څه معنا؟ عرضي دا معنا چې دی به سبا ریټایر سي، سبا به د ټیم پر راسي، بیا دا هر څو لوی افیسر یا په ګیس کې یا په نادرا کې یا په پاسپورټ کې یا په سیکریټریټ کې یا راځه زما او ستا په هغه دفترانو کې بیا قرار پر دا روډ باندې ګرځي، بیا هغه سلام، هغه کلام، هغه عزت، هغه پښتني، هغه احترام، یو شی نشته، هېڅوک بیا په سر نور ته وایي. ولې؟ وجه دا ده چې دا ټول اعزاز چې و دا عرضي و، دا لکه دا ګلان چې ما در وشول دا عرضي دي، په دې به موږ دغه تاوزو. ولې دوی چا مجلس ته ولاړې وروره څه ګلان یې در باندې وپاشل، څه ورځې بعد پر دغه روډ په خپله تېر سي وروره لار به هم نه درکوي. صحیح سلو؟ اوس پیغمبر علیه السلام فرمایي که من انعم الله علیه بنعمت، الله پاک چاته نعمت ورکړی دی، نو فاراد بقاءها، و دی غواړي چې الله پاک دا نعمت له ما وانخلي، فلیکثر چش دی وکي دی دا توري ډیر وای لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله، دا توري ډیر وای الله پاک ستا عزت نه اخلي، ستا دولت نه اخلي، ستا اولاد نه اخلي، ستا شهرت نه اخلي، ستا کور نه اخلي، ستا کاروبار نه اخلي، ستا جایداد نه اخلي، ستا یاران له نه اخلي، دغه توري خلي ډیر وای. موږ غواړو ګوره موږ کیمرې لګولې دي، موږ چوکیدار کښېنولی دي، موږ چاردیواري وهلې ده، موږ موټرانو ته ټریکران لګولي دي. ولې مې لګولي دي؟ ورک نه سي. ولې مې لګولي دي؟ څوک یې راسبو نه ځي. نو دا شیان چې موږ لګولي دي دا خو عرضي خبرې دي، پر دا خبرو خو د کافرو مې ایمان دی، پر دا خو د کافرو مې ایمان دی. ټریکر ولګوه موټر بیا ټریسیږي پیدا کېږي، هېڅ ګران کار نه دی. د مؤمن د مسلمان ایمان دا دی، زه به دا شیان وایم الله پاک زما موټر له ما نه اخلي. پوه شواست؟ نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې دا خبره وکړله بیا دا وویل ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله. ایوه یار چې مسلمان و دیندار و بل یار ته ویلې ته دا خپل باغ له رالې ولې دې ما شاء الله لا قوة الا بالله نه ویل؟ دا څه کوې؟ ولې داسې کوې؟ صحیح سو؟ غواړي چې الله پاک زما عزت برقراره وساتي، غواړي چې الله پاک زما صحت برقراره وساتي، غواړي چې الله پاک زما زامن له ما وانخلي. قندار خلک دعا کوي، قندار خلک وایي ازما دا کا سره پرون ناس زما مشر اکا ډېر محترم معظم سړی دی، هغه ویلې ول په کندهار کې 40 کاله مخکې یو لیونی و، 40 کاله مخکې دا نو اکا ماښام کې سره ده کوي. پخواني خلک دی موبایل دروس موبایل نه لري، موبایل نه لري، نه پیژنې نه پوهېږي د خیره سره. صحیح ده؟ دا نو مسلماني ده که نه ده؟ ما او تا د ورځې زما په بیان پسې ګرځې، زما په بیان پسې 1.5 ګناوي کوي، بیا زما یو بیان اوري 1.5 ګناوي. موبایل نه لري، هیڅ ټلیفون نه لري، اخبار نسته، دا د الله پاک جهنم لري. بیا وای په قندار کې یو لیونی و 40 کاله مخکې نو په بازار کې به را روانو نو به ده ویلې ول ورخ یې وړی دی، له سر یې وړی دی، له ملا او له سید یې وړی دی. ورخ یې وړی دی، له سر یې وړی دی، له ملا او له سید یې وړی دی. ورخ نو د هغه ته وایي دا خلک هغه اوبه اوبه لګوي، هغه پولې جوړې کړي، هغه بیا هغه اوبه راواوړي، هغه پولې مولې سره ویسي. ول ورخ یې وړی دی،
لسر یې وړی دی، په هغه سر کې وړی دی، لملا او له سید یې وړی دی. نن ټول مشکلات د ملا او د سید په باره کې دي. ملا پر ملایي پاته نه سو، سید پر سعادت پاته نه سو. ابو هلته موږ ځای شین خواته جلسه وه، نو هلته سیدان ډېر بیا زه پر سیدان څه وګایدم. هغه سیدانو ډېره خوا راسه بده کړه. مال و خوا به نه سره بده و، خوا به دې ده نسته. تش په دې توري چې زه سید یم نو زه ډېر ښه سړی یم، په دا توري هېڅوک نه خلاصېږي. ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. الله ستاسو صورتو رنګو کیسو ته نه ګوري، نو دا ته ګوري چې دا عجمي دی که عربي دی، دا خبرې نسته سیده، دا خبرې به نه وي. نو خبره داسې ده چې قندار والا، ما ګوره ما درته قندار والا وایي دعا کوي الله دې د اولاد غم نه درویني، الله پاک دې د اولاد د غم وساته، الله پاک دې د خپل بچانو غم نه درویني. دا ډېر زورور توری دی. او د بچانو غم یو زما د بابا څخه پوښتنه وکړئ چې ولاړ وفات سو، الله دې جنت عدن نصیب کړي. یو زما له مور دا به نو زه خپله وکړم، تی بیا په خپلو قریبان کې وکړي، بیا پته درته لګېږي، پته درته لګېږي چې د اولاد غم څه ته ویل کېږي. د اولاد غم سبحان الله دې هر مسلمان وساتي، الله دې هر مسلمان د خپل عظمت په خاطر وساتي. او که چا تر پیښه سوې ده الله دې دونه اجرونه ورکړي چې په اجرو کې خالص جنتونه وي. الله پاک دې بیا صبر عظیم چې دی هغه ور نصیب کړي. خو بس خبره دا د عزیزانو چې کم سړی دا غواړي چې الله زما د نعمت برقرار وساته، لما د نعمت اخلم، نو هغه دې څه کوي؟ هغه دې دا وایي ماشاء الله لا قوة الا بالله، ما شاء الله لا قوة الا بالله. نو خبرې خو مې غټ خبرې درته وکړه، بس ما ته دې الله د عمل کولو توفیق الله دې ته هم درکړي.